خبرې نه کېږي. په فاروق باندې څه چل نه شوی. ډېرې ورځې وشوې ما سره یې غم دی. فاروقه چې پوښ درنه نه شي. په شرمولو دې شرمولم ظالمه، مخې نه مې ورشه. څنګه چې ستاسو خوښه وي هماغه به کوم. متا ساز مینه په بندونو ساریږي نه دې د ساده دود پتا شمکلاریږي نه دې د ساده دود پتا شمکلاریږي نه. تاسو به زما مازغه خراب کړ. یو خو ستا مازې مو سره نه لګي. شمته نه ما هر وخت چیړي. دا حقیقت دی فاروقه. پته نه لګي هلته به وي یا به نه وي. زه در سره څومره مینه کوم ظالمه. بلا دې واخلم د غزت مې خامخا ومنه، بلا دې واخلم د غزت مې خامخا ومنه. مزه جانانا ای دلبر جانا د ګلاب شونډو وینا، د ګلاب شونډو وینا ومنه. تاسو غوندې د بې غیرته روریانو نه خوب یو غیرتي دشمن ښه وي. فاروقه بچې دا ته څه وې؟ هسې نه زما وروڼه زموږ ترمنځ دیوال جوړ نه شي. او بیا څه چې جم دی نو دا خوشحالي به رانه چلې مونه کېږي. ټول یاران ګډېږي یار یو یار خوشحاله ښه دی، ټول یاران ګډېږي یار یو یار خوشحاله ښه دی. ګډ شېدل مو نن زما د ښکلي یار واده دی، ګډ شېدل مو نن زما د ښکلي یار واده دی. ټولو نه غټ دشمن زموږ دپاره زموږ پلار شو. چا چې ته په وینو لامبولې زه به هغه ژوندی پرېږدم. لالا بس ته زما ورور نه ښه، زه به مور ته وایم چې تا ما هېڅ هم رانړو. دا منم چې د ورور کور ته سفر شته، خو په ځمکه د مینې نظر تا پسې راغلم زه دې وینم یو نظر جنې او یا د پېښور جنې، یا د پېښور جنې، یا د پېښور جنې. دې کې زما څه ګناه ده؟
لیونې دلته نور څوک دي بغیر د ستا نه چې د نظره به وي کي نو غټ سترګې دا سترګې دې بندې کړه زما نظر په تا باندې نه لګي ځکه چې د تا سره مینه کوم مینه زه دا منم چې ته ما سره مینه کوې خو خو سا په مطلب دې پوه نه کړه مطلب دې دا دی چې ستا کویدن ستا د زړه دلدار سره شوی ده کار صحیح زه مینه تا سره کوم زما مینه صرف او صرف ته یې ستا د دې خبرې ډېره شکریه او مهرباني اوس ته ځه زه ګلونو کې ګوټ کوم هسې نه چې څوک را نه شي ځم خو ځم خو بیا به راځم لاړم ده ټاټا عجیبه چې دی دا سبا لیوانې ده لیوانې هسې نه څه کار راته ونه ګوري دا فاروق خانه راځه خان بابا حکم کوي خان بابا गाड़ी का सामान कुछ का बिया नहीं चलता लेगम ډېره ښه ده خان بابا खान बाबा सामान बिल्कुल कमरे के देखो वो सोई खान बाबा चलते मिलेगी हार तो लेगम सगार ډېره ښه ده خان بابا फारूक बचे तब लाड से अंदर शेर था हाल तो जमा द यार दुकान दे इंसाफ ज्वेलर्स दागे न बचे मिले तो वादा काले रोड़ी ډېره ښه ده خان بابا ستاسو حکم په سر ستل और ये चला जे देर हेल्प ډېره ښه ده خان بابا خو که ستاسو اجازه دي نو زه به د کور ته لاړ شم दस्तार तनख्वाह ډېره مهرباني خان بابا الله په امان खान څه خبره چې دومره پریشان یې ګلخانیا خپل پلار پریشانه کړی هغه څنګه خان زما نه زیات زما پلار په فاروقي باندې اعتبار کوي خان که زما منې د فاروقي نه به دې زه خلاص کړم هغه څنګه ګلخانیا هغه داسې خان چې فاروقي به ښار ته لاړ شي د زرګر نه به کالې راولي او به ترې موږ وتښتو خو دا کالي خو زما د خور د واده دی یار او خو دا تاسو وتښتو نو زما د خور واده به څنګه کېږي کالې به خان بابا نورم والي ستا د خور واده به هم وشي او د فاروقي د غم نه به هم خلاص شي دا کار به کوي څوک دا کار په ما پرېږده خان ښار کې زما یو دوست دی چې کار یې ګڼ پکې وکړي دا کار به زه په هغه وکړم ډېر ښه ګلخانه ډېر هیله دې د مطلب خبره وکړه وعلیکم السلام وعلیکم السلام وګوره سم شکل نه وګوره لري دا به کور لپاره سودا وروړی تا له کیسې دی وروړي مړی خبش وسه زه غم مکوا زاسم خار پر روانم تا له ډېر سره وړم لالا بس ته زما رور نه ښه زه به مور ته وایم چې تا مالې سمرو نړو وګوره له خداره ته وایي چې امور چته تللی ده لالا هغه داود ماما نه دی مور یې کړه ختم لتلې ده داود ماما دې کړه تللی ده هر صحیح ده ګلالۍ دا والا دا سودا به مور ته ورکړي او دا زما د تنخواه پیسې دي چې مور څنګه راشي که نه دا پیسې به ونه ورکړي
او ورته ووایې چې لالا مې لاړو ښار صحیح ده که لالا خان کې څه کوي و زما ساده ګل وروره د خان د لور واده دی د هغه د واده کالۍ پسې اندرشیر لزم وګوره لالا دا لینګده مې زړه شوې ده ما ته بله خاره نوي لینګده راوړه و ساده ګله روغړه مله ده ولې لالا ما ته به لوپټه او بنګړي نه راوړې څه و زما نیازګري خورې بنګړي به هم درته راوړم او لوپټه به هم درته راوړم ښه ښه بچو زه ځم د الله په امان السلام علیکم فاروقه چېرته روان یې جمیلې ته دلته څه کوې بله تا ته پته نشته چې زه چېرته روان یم خو ټیک ده خو زه یم چې ته لا خان ته مه ځه زه لا واده نه کوم او ته ماله کالي راوړې جمیلې دا د خان بابا حکم دی چې زه کالۍ راوړم او نه دا ته واده ولې نه کوې فاروقه زه مینه تا سره کوم او واده به هم تا سره کوم جمیلې دا ته څه ګډې وډې وې زه د خان بابا اعتماد نشم خرابولی زه هغه دپاره خپل سر قربانولی شم خو د هغه اوچت سر نشم ټیټولی ټیک ده که ته هر څه وې خو زما هم یو خبره واوره که زه واده کوم نو صرف او صرف تا سره تا به خدای پوهېږي جمیلې زه خو دې نشم پوهولی د الله په امان وعلیکم السلام څنګه یې جی زما نوم فاروق دی او زه میر علم خان صاحب نوکر یم او هغې کالي پسې راتلم تاسو سره غالبا خبره هم کړې وه بلکل جی هغه وړم بیا راباندې ناوخته کېږي بس کله هم ګوري ډېره مننه ډېره مهرباني جي بس کالۍ راکړئ جي سوچو فاروقه زه به خان بابا له څه جواب ورکوم چې د جمیلې د واده کالۍ ما څه کو
ما څه کو نه زه به تر هغې پورې کلي له واپس نه ځم چې تر څو پورې ما دا کالی نه پیدا کړې کالی نه پیدا کړې جمیلې ستا خو کویدن شوې ده ته بیا فاروق سره مینه کې کویدن زما مجبوري وه زه پښتنه وم پلار ته مې مخ نه شو اړولی نو بیا د فاروق مینه د زړه نه وباسه شمتۍ ته څه پوهېږي چې مینه څه ته وایي د فاروق مینه خو زما په رګونو کې خوره ده जी खान बाबा फारूक तम से पुराना हो समझ की दी तो खान बाबा को जमा मने नो जरगर पे टेलीफोन का छिपारू की इच्छा थी छिपाते उलेगी हेलो अस्सलाम वालेकुम زمیر عالم خان خبرې کوم زمیر عالم خان ما خپل نوکر فاروق کالی پسې درلېږلی و تاسو نوکر دی فاروق راغلی و تر اوسه پورې را نه و څه وجه کېدی شي کالی دې ورکړی یو که نه او دی ما ټول کالی والا ورکړو دي ښه ډېره ښه ده مهرباني سلام علیکم خدای په امان बाबा ډېر سوچ کې شوې خیر خو دی خان بابا تا راته ووایه چې زرګر څه وویل زرګر خو ویلې چې ما کالی فاروق ته ورکړی دی نه پوهېږم چې فاروق تر اوسه پورې کلي ته ولې رانه و تو خان بابا هغه کالي فاروقي دلته ولې ونه بابا ما ته خو په دې خبره کې څه ګډوډ ښکاري بچو بیا داسې کار وکړئ چې تاسو ورشئ د فاروق کور ته د فاروق د مور نه پوښتنه وکړئ چې ولې نه یې راغلی ډېره ښه ده خان بابا موږ دواړه به لاړ شو او پوښتنه به وکړو چې فاروقي چاته دی خیر چاته دی فاروقي پسې راغلم څه شو فاروقي ولې څه کړي زما ورور څه چل دی ستا لالا غل دی او هغې زما د خور واده کالي تختولی دی زما ورور غل نه دی هغه غلا نه ده کړې او خان بابا ښار ته لېږلی دی ای جینې فاروقي چې راشي که نه ورته وایه چې خان بابا غوښتلې چې راشي نو ضرور بیا درولېږم راځئ لکانو چې راشي نو بیا به ورسره ګورو راځئ بابا څه سوچ کې اسې چې ملي بچي د فاروق سوچ مې کولو چې سارېدو والا هلک هم نه دی اسې داسې چرم باندې شوي هغوی سارېدو والا هلک هم نه دی بابا دا به څه چل کېږي وعلیکم السلام د فاروق مور ستړې مه شي راځه راځه دلته کښېنه خورې مو اوس د فاروق خبره کوله خان زه هم د فاروق تپوس ته راغلی یم ترورې فاروق خو موږ ټول په چکر کې اچولي وو پته نه لګي چې دا څه چکر دی خورې ته فکر مه کوه زه کوشش کوم چې هر ځای کې وي زه به را پیدا کوم ډېره سره ښه وکړه زه به اوس لاړ شم ورځه ورځه خورې ته غم مه کوه ډېر ژر به راشي بابا فاروق په اخر چېرته تللی وي بچي هم په دې ښار کې به وي یو ورځ به خپله راشي څوک یې زه اورنګزېب
صاحب یم د میرعلم خان مشر زوی. خان چا سره همکار دی؟ او ته څوک یې؟ زما خو فاروقي سره کار دی. خان زه د فاروق خور ګلاله یم. لالا را ښار نه دی راغلی. وخت ظالم لورې په ځوانۍ دې والله چې سم لیونی کړم. څه سوچ کې لالا؟ اوهو مریا سوچونو فکرونه خو مې اوس مړ شو یار. راځه لالا سوچونه مه کوه د فاروق لټون پکار دی. راځئ مړه چې ځو ګورو به سره بیا مړه. ساده ګلان دا ته څه کې؟ ما سره خبرې مه کوه زه شرمېږم. تا دې سادګۍ خو رانه زړه ولې ظالمه زه ستا نه زړه غواړم. بېبې ما زړه غواړي. بابا وعلیکم السلام بچې شامته راشه بچې ما سره وکړه. دی بچې چېرته تللی وې او دا دومره ناوخته ولې راغلې؟ بابا ترور کرتلی وم ګلالۍ ناجوړه وه ترور له مې کار کوو. بچې ته اوس وړه نه یې پېغله یې د کوره بهر بغیر تپوسه مه ځه بده خبره ده. ښه بابا بیا به نه ځم. ښه بچې ساده ګل ته به سوال جواب وکړې چې خپل مور او مشر ورور راولېږي چې یو څو خبرې ورسره وکړم. ښه بابا. दिलदार एक्सीडेंट को अमर शो د ګړکپ بچې ستا ډېره مننه وروره چې تا زما مدد وکړو. وروره زه خو دې ګړکپ پسې د ډېر وخت نه ګرځېدم
خو ډېر بد وشو چې رانه وتښتېدو. وروره خو دومره راته ووایه چې ستا نامه څه ده؟ وروره زما نامه فاروق ده، خو زه د کلي نه راغلی یم. ستاسو نوم دی وروره؟ وروره زما نامه فیروز ده، خو دا راته ووایه چې تا سره دې ګڼکپ څه چل کړی دی؟ فیروزه دې ګڼکپ ما نه په نرشهر کې د واده کالی تښتولی دی. وروره تا سره یې څه بد کړي دي؟ ما نه وروره بټوه ده اخر مې را کابو کو خو رانه وتښتېدو. چېرته به ځي؟ یو ورځ به ستا او زما پنجو ته ضرور راځي، ګورو به ورسره. راځه. جمیلې بچې څه سوچونه کوي؟ بابا سوچ مې کولو خو فاروق باندې څه چل نه شوی. ډېرې ورځې شوې ما سره یې غم دی. جمیلې بچې ستا په خوله باندې د پردي سړي نوم ښه نه ښکاري. ته یو پښتنه پیغله یې، په یو پښتون کور کې پیدا یې. بابا فاروق غریب دی او بیا د مور او د خور اسلام نه په هغه باندې زما زړه ډېر خوږېږي. فاروق څه ماشوم نه دی چې ورک به شي، یو ورځ به راشي. ته ارام وکړه، خدای به خیر کړي. فاروق وروره مه خفه کېږه، دی به دا ګڼکپ پیدا کړي. فیروزه څوک یم یار، نه کلي له تلی شم او نه دلته پاتې کېدی شم. ما سره خو دې ګڼکپ ډېر زیاتې وکړو. فاروق وروره دلته د ګڼکپانو یو ټیکانه شته، راځه هلته یې ګورو نه. څه به وکړو یار هلته؟ پته نه لګي هلته به وي یا به نه وي. دلته د ګڼکپانو ډېره ده، دلته هر ګڼکپ موجود وي، کېدای شي په لاس راشي. که دا خبره ده فیروزه نو راځه چې ورشو او ویې ګورو. داسې کار مې ورسره وکړو چې ټول عمر به یاد ساتي. رښتیا وایه تا چې کم کالی ما نه پټ کړی و تا چېرته دي او چاله دې ورکړی دی؟ فاروقه چې پوښ درنه نه شي. هغه کالی چې ما تا نه وړی و هغه ما اورنګزیب له ورکړی و. اورنګزیب؟ د میرعلم خان زوی اورنګزیب؟ د میرعلم خان زوی اورنګزیب. ښه نو بیا به موږ سره ځې او دا ګوی به ورکې؟ ما بلکل زه تاسو سره ځم، دا ګوی ورکوم خو ما پرېږدئ، ما نور مه وښئ. ها ټیک ده، نو بیا موږ سره لاړ شه. راځئ چې ځو.
وې پوه کم خورې په فاروق باندې زما پوره پوره اعتماد دی دا خبرې پرېږده دا راته ووایه چې ګلالۍ لور مې څنګه ده ښه ده وروره هغه هم ډېره پریشانه ده ترور که راتلې ده اوس به راشي ښه خورې زه ځمه که د فاروق څه خبر راغو ما له به اطلاع ضرور راکړې زه نن ځمه خدای په امان यार फारूका دا په څه سوچونو کې ډوب ناسې فیروزه یار په فکر کې ما کلی کې مې خور او مور یوازې دي خدای خبر چې دای به څه حل وي یار ته فکر مه کوه کلی ته به لاړ شو د لکونو روپو کالی رانه لاړو کلی ته څنګه لاړ شم یار خان ته به څه جواب ورکوم یار چې صابر را سره وي نو هېڅ ګران هم نه ده که څنګه صابره تاسو غم مه کوئ یار زه به ضرور حقیقت ویم دا زما تاسو سره وعده ده زم خو زم خو د اورنګزیب سره به ګورم راځئ چې ځو اوس خو به خوشحاله که نه خان ځکه چې د فاروق نه مې خلاص کړي وګل خانیا دا نیم زړه مې خوشحاله دی او دا نیم زړه مې خفه دی هغه څنګه خان هغه داسې ګل خانیا چې فاروق رک شو او بل غم پیدا شو دا بل لا کوم غم دی خان په دې خو مې لږ پوه کا دا بل غم خو د ګلالۍ دی چې روغې لیونې کړی څنګه چې د فاروق نه بې غمه شوې خان داسې به دې دا کار هم وشي دا کم غمونه جاړې ګل خانیا ما خو خبر کوي که غم دې خدای نه کي زه غواړم چې د ګلالۍ واده د خان سره وشي دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې د ګلالۍ واده زمونږ د رور سره وشي بیخ دې خدای وباسي د غمونو موږ له څه خوشحالي پکار اوس به زړه خوشحاله شي خان ما ټنګ ته کور بندوبست کړی دی بیا انتظار د څه دی ورکئ درز مردرات او کتو د شرمت کسر شما تکن غرم شما بغیرتا تانن بیا بشکری دا نیو درگا نیو غلایم کنه یا یو خوستان مازی موزاره ندگی و شرمولو یو شرمولم ظالما و مخینه نورشا مخینه نورشا رک باشم چه دار ماندی پوشی زکا چه ستا استاد دلورم درده تا پارو سره دی مون سره خونه دی کنه فزول بقواس بنگا ورشا دا مخینه می ورشا بابا پرېږده بیا به داسې نه کوي معافي کا بچې دې پوه کا چې د مخې نه مې ورک شي د داسې زوی نه نه زوی ښه دی صابره وروره ته به داسې کار وکړې چې ته به دلته پاتې شې موږ به لږ کلي ته لاړ شو خو یار زما هم یو خبره واورئ څه خبره فیروزه یار که زما منی صابر به لاړ شي او موږ ورپسې لاړ شو صابر به چېرته لاړ شي او موږ به ورپسې چېرته ځو زما مطلب دا دی چې صابر به د میرعالم خان دامنو ته ورشي د هغوی پیسې مې اعتبار جوړ دی او چې وخت راشي نو زموږ مدد به وکړي خوښه مې شوه ستا دا خبره فیروزه صابره ستا څه خیال دی څنګه چې ستاسو خوښه وي هماغه به کوم د وخت انتظار کوئ انشاءالله هغه وخت لرې نه دی انشاءالله صابره وروره داسې کار وکړه توس لاړ شه نورې خبرې به بیا کوو په مخه دې ښه فیروزه داسې کار کوو چې په وخت روانېږو چې ماښام ورسو صحیح ډګر ساده ګلې بچي الله به خیر کړي لالا به ډېر زر کورته راشي نه نه لالا مې راشي ماله به نوي دین دروړي
बच्चे को बखैर आ रही لالا میرا مورب صابره ډېر ښه دې وکړو چې ته دلته راغلې اوس ته زما دارو او زه ستا دارو خانه اوس خو به ټول کارونه سم شي بس کارونه پته شو خبرونه کیږي شاوي نن کارونه سبا د مخې ده تاسو خو زما مازغه خراب کړ کارونه لږ کوئ او خبرې ډېرې کوئ خان زما خو به منې که نه چې کوم کار را تاسو حواله کړی و هماغه مې وکړو وا صابریا وا منم ستا یار ډېر د مطلب سړی اکبریا تاسو اوس داسې کار وکړئ چې لاړ شئ ګلالۍ پسې ګلالۍ چې هر ځای کې وي نو اوچت یې کړئ او دلته یې راولئ مورب دا ټول سازش د خان د مشر زوی د اورنګزیب دی ګورم به ورسره موري هیڅ فکر مه کوه موږ به خان د اصل حالانو خبر کوو او ورورا سره ګوله بچې د ګرانیزې شه کنه یار لالا لالا اشامته نه ما هر وخت چیري و زما ساده ګوله ورورا لګي دسې راستا واده به مونږ شامته سره کوو بیبي زه واده نه کوم فیروز ورورا زما دا ډېر زیات ساده ګل دی ورورا زه به اوس لاړ شم نورې خبرې به بیا کوو ښه ورورا زه ورځم د الله په امان چرته وی چې ورک وي خان بابا زه وارخطای بچې کېنه بره کېنه بچې بره کېنه وایه که نه بچې څه دي خان بابا زه تاسو ته ډېر ملامته یم ډېر شرمنده یم ځکه نه راتلم څه چلې څه خبره ده راته ووایه خان بابا د جمیلې بیبي د واده د کالې په اندرشیر کې رانه ګڼکپان ووالو په دې وجه زه تاسو ته ملامت وم خو کلي ته نه راتلم څوک وه ګڼکپان ته ونه پېژانده خان بابا د شکل یې ډېر ښه پېژنم خدای دې یو ځل په لاس راکړي بیا به وګوري چې څه ورسره کوم بچې چا سره دښمنیانې مه کوه سر دې وپرېکالې نور به وکړو سړیا خان بابا ستاسو ډېره مننه خو تر څو پورې مې چې د جمیلې بیبي د واده کالې نه وي پیدا کړی تر هغې پورې به زه په ارام نه کښېنم فاروقه بابا مې چې څه وایي هغه ومنه خدای به خیر کړي جمیلې بچې فاروق ډېر ورځې پس راغلی دی لاړه شه وله چای پخې کا نه خان بابا چې به بیا څه وخت وروسته زه د کوره پورې ورځم بیا به راشم لا 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 د جینۍ داسې اشارې کوي و ظالمه نه په ما خیال ساتې او نه ما ته ګورې ولې ونې تا ته څه پته ده تا نه بغیر خو په ما یوه نازله کړه کال تېرېده خو څه وکړم مجبور وم دا منم چې د وریځو پورته سفر شته خو په ځمکه د مینې نظرم شته زما د زړه په کوی کاف کې ها پیري جانانا د تور ابان رقیب نه پټ پټې تر څو ساتمه هغه چې څوک ورته په سترګه د سړو نه ګوري دا ستا د مخه څومره خیال زه د هغوی ساتمه ته رښتیا وایې
स्ता कसम تاسو راغلم زه دې وینم یو نظر جنې او ید په خبر جنې ید په خبر جنې ید په خبر جنې फारूक बच्चे तो नहीं तेरी फिक्र मत ले तेरे खुदे क्या ना मोरे ऐसे मोरे माता सोच कोलो ते जमीले मंगे तरफ मर शो दागी बोसे कीगी फारूक बच्चे هغه د خان لور ده دغه د پاره رښتې ډېرې ها هو ټیک د مورې خو جمیله یو لک سره مینا کوي څوک دی غالک چا سره مینه کوي مورې هغه لک زیم خو جمیله ما سره مینا کوي خو مورې زم جمیله سره مینا کوم फारूक बच्चे دا څه وې دا نشي کېدی د خان زامن په تا ژوندې پرې نه دي مورې ما ته ستاره دعاګانو ضرورت دی د خان زامنو نه زه نه یېرېږم هغوی به خپل کار کوي ښه سوچ وکړه زویه داسې نه چې د خان زامن موږ ته نسخان راورسوي ما خو سوچ کړی دی مورې زه به جمیله ضرور خپلوم ضرور به خپلوم फारूक ته دلته خو جمیله फारूक که ته ما ته پیغام نه شوې نو زه به مړه شم ته څنګه خبرې کوې جمیلې مړه شي ستا دښمنان फारूक ته ما سره څومره مینه کوې د خپل ځان نه زیاته د دې جهان نه زیاته زه یېرېږم فاروق هسې نه زما وروڼه زموږ ترمنځ دیوال جوړ نه شي او تا ته څه نقصان به ونه رسوي جمیلې په عشق کې خدا خبرې وي که نه چا رښتیا ویلي دي چې عاشق نه دی چې د عشق غلام نه دی عاشق نه دی چې په عشق کې بدنام نه دی چې هم عشق ورسره دنیاداري کوي خفه نه شي دا د عشق مقام نه دی ګلاله بچې مې شو نه دا نشي کېدی دا نشي کېدی انا ريشه زما د مخینه کدي خراب پته کوم
فیروزه زه به دا احسان ستا ټول عمر هېر نه کړم که نن ته نه وې زما د خور عزت به عزت پاتې نه وې نه فاروقه دا خبرې مه کوه دوستانه کې د احسانونو خبرې نه وي راځه چې ځو ځه بریا زما تا نه دا امید نه چې ته به خلیل اسازې او دا چا لالا ګلالی خو م روچته کړې وه خو مو دې نه پوهېږم د مطلب خبره کوه چې ډس په تا باندې چا کړی دی لالا ډس په ما باندې فاروقي او د هغه ملګري کړی دی زه به م هغه ژوندي پرېنهدم ها فاروقي یوازې نو هغه سره ملګری مو دا ملګری پکې لا څوک دی خانه هغه د فاروق وفادار ملګری فیروز دی اوس په ځکه کې خان یو نه دوه شو یو په دوه خو چې زما دې لاس ته راغلو نو ټوکرې ټوکرې به کړم ځکه چې زما نوم اورنګزیب دی خیرویا جګړجي راشه کنه یار ډېر ستړی یم نن خو لږ چاپي وکړه خان بابا ولې فاروقه خیر خو دی که نه ډېر دردېدلی معلومېږي راځه کښېنه بچی راځه کېناستو ته نه یم راغلی خان بابا یو آګاهي درته کوم آګاهي څه خبرې آګاهي خان بابا ستا زامنو زما عزت ته لاس راواچولو چې زما زامنو ستا عزت ته لاس واچولو تا ژوندي پرېښودلو خان بابا دا ځل مې ستاسو په خاطر پرېښودو که بیا یې داسې حرکت وکړو نو ژوندي به رانه ونه ګرځي خان خپل زامن باندې پوه کې ګینې ژوندي به رانه ونه ګرځي راځه فیروزه خیرویا ورشه هلکانو ته وایي چې راشي ډېر هر خان وساده ګلاب راشه کنه ما د دې ځګي نه کوزه که پرېبوځم ای شامته ما پسې اوازونه مه کوه ښه ته خو نه شرمېږي زه شرمېږم خیر دی کنه ساده ګلاب ما د دې ځای نه کوزه که زه خو دې نشم راکوزولی په خپله راکوزېږه که نه ښه زه در سره څومره مینه کوم ظالمه او ته راسره جنګ کې ما سره مینه مه کوه ښه کنې بیبي ته ویې ساده ګلاب ما په دې سترګو کې ګوره چې په مینه پوه شي نه نه زه ستا د سترګو نه هېرېږم زه مړې لالا به مې راشي خبره واوره که نه تا نه قربان شم د زړه سره لږ زما ومنه مزه جانانه ای دلبر جانه د ګلاب شونډو وینا ومنه خان سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر خیرویا څنګه دې لار خطا کړه خان د مشر خان سره ناست شوم چې فاروق رالو فاروق راغو او څه وې مشر خان ته فاروق ویل خان چې ستا زامنو زما عزت له لاس واچولو خان بابا ورته څه ویل خان بابا ورته ویل چې ژوندي دې څنګه راپرېښودو ټولو نه غټ دښمن زموږ دپاره زموږ پلار شو لمره فاروق او زمون پلار زمون هیڅ نشي کولی اکبریا چې وخت راشي نو ګورو به ورسره خان بابا تاسو پسې راولېږلم تاسو یې غوښتي راځئ هلکه چې خان بابا ته لاړ شو تا موږ راغوستلي وو ولې خیر خو دی که نه بېغیرتو څوک چې په خپل کور کې توسۍ لري د بل د عزت خیال هم ساتي بیا څه چل شوی دی چې داسې مثالونه راکړې د یوه ورځ هم را سره په سمه خوله خبره ونه کړه غلی شئ شرمېدلو تاسو چې د فاروق د خور عزت ته لاس اچولو د هغې نه مخکې دا سوچ ولې نه کولو چې ستاسو په کور کې هم یو پېغله خور شته ها خان بابا
دا دومره دشمني ته مونږ سره اوس د فاروقي په سر کې دا ولې مونږ د زامن نه یو څو کوم اولاد چې نافرمانه شي د پلار امیدونه په سین لاوشي مطلب د صدق خان بابا مونږ کوم پوه شو کنه مطلب مې دا دی چې ظلم مه کوئ د ظلم انجام خراب وي اے خان بابا مونږ به خپل پوره کوشش وکړو لاړو خان بابا خدای امان ودې کتل خان بابا د کم کالي الزام چې په ما لګېدلی و هغه ما نه بلکې ستاسو زوی اورنګزیب پټ کړی دی زه به مخکې خدای ته جواب ورکوم ولې چې هغه کالی ما ستا د زوی د اورنګزیب په وینا دنه پټ کړی و او هغه کالی اوس هم ستاسو په کور کې موجود دی فاروقه بچې زه خو د دې زامنو د لاسه چا د سترګو لګولو قابل هم پاتې نه شوم ما خو ټول عمر د دې کور او د دې کور د خلکو خدمت کړی دی خو اوس نور همت راکې نشته خان بابا نور همت راکې نشته فاروق بچي ستاسو پر راتګ زه ډېر زیات خوشحاله شوم ته څنګه یې بچي زه بالکل ټیک ټاک یم کاکاجي مونږ یوې خبرې ته راغلي څه خبره ده بچي حکم کوه حکم نه کاکاجي درخواست کوم مونږ د شامتۍ د رشتې په سلسله کې راغلي ښه بچي شامتۍ بچي زه ورشم لږ چیر وړه ښه بابا زه د خپل زوی سادهګل دپاره ستا د لور رشتې ته راغلی یم ولې نه ورندار سادهګل خو زما هم په خپله ډېر زیات خوښ دی او چې بیا تاسو ټول راغلي نو زه څه ویلی شم کاکاجي نور به تاسو هېڅ هم نه وایي دا خوشحالي زموږ ده تاسو خالي ها وکئ باقي کار زموږ دی بچې زما طرف نه ها ده ستاسو خپل امانت دی چې کله هم جنج راوستو بس بوزه یې مبارکه شه مورې مبارکه شه فاروقه وروره راځئ چې ځو اوس د خیره د واده تیاریانې چالو کړو بالکل وروره راځئ څنګه یوازې ناسته اخر چل څه شوی دی فاروقه ولې کړهول کې دې کې زما څه ګناه ده چې دومره غمونه راکړي جمیلې دا نه ستا ګناه ده او نه زما دا ټوله ګناه ستا د ورور اورنګزیب ده زما د ورور ګناه ده هغه څنګه هغه داسې چې ستا ورور ما نه ستا د واده کالی پټ کړی و داسې فاروقه یو ورور به د خپلې خور ارمانونه څنګه په اور وسوځوي جمیلې ستا د ورور دې کار ستا او زما ترمنځ فاصلې پیدا کړي دا حقیقت دی فاروقه ته رښتیا وایي هاو دا حقیقت دی په یو ورځ به تا ته فاروقه ما سره ستا غم دی هسې نه چې په تاسې چلو شي ته فکر مه کوه خدای به خیر کړي ښه رښتیا زما د ورور سادهګل واده دی ته او خان بابا به خامخا راځئ او ستا واده به کله زما د واده کالی روک شوی دی چې هغه پیدا شي نو زما واده به موشي چا سره نور چا سره تا سره د زړه سره هی د ادا نه دې زار شم اکبرې خو وی لالا وربشو په تماشه کې به ولا ډس ډوس جوړ کړو بیا ګورې سه نن شپه پروګرام دی چې دې ورځو وربشو او بیا څه چې چم دی دا خوشحالي به رانه هېڅ چلې مونه کي هېڅ چلې مونه کي بل دې چې راغل ګوره خوشحال
خوشحال زما زړه دی ګډ شي ظلمو نن زما د ښکلي یار واده دی
شنه دا څه وشو چا چې ته په وینو لامبولې زه به هغه ژوندی پرېږدم ژوندی صابره دا دې څوک صابره دا دې څوک صابره وروره دا دې څوک وروره تا زما ژوند بچ کړو وروره دا دې څوک وروره دا دې څوک وروره دومره لوی غیرت دې به ما وکړو زه به ستا یو دښمن ژوندی نه پرېږدم زه به ستا یو دښمن ژوندی نه پرېږدم وروره چرته ځې د زړه سره ډېرې منډې مه وه شپې به دې پولې شي جمیلې ته دې سره څه کې د جمیلې او ګلالې لاس ته څوک یې چې ما ته وایې د دې لاس پرېږده دا زما خور ده
ستاسو غوندې د بې غیرته روریانو نه خوب یو غیرتي دشمن ښه وي زه ګورم چې څنګه یې نه پرېږدئ ولې پرېږده هسې به پرېږدم والله کې پرېږدم بیا خپل مرګ ته تیار شئ